چې کم سړی سره ما خپل فلم گیر کو کم سړی سره کمپیوټر والے کار سه یو شی بس تاسو هغه ټیم کې نه منم چې ته بیا ماته مینتونه کوي چې زه خو غریب سړی یم او مال خو ډیټا کې راغلی او مال په دې کې راغلی دا کمپیوټر والا چې کم دی او چا سره دا فلم گیر شو کام سړی سره مم جب کې وکړو تاوان بزاغنم چې هغه د کم زینروړې بنیادی سړی لا یو کس زما مخې نه دراغلی ما کسان په ساده کپړو کې خواره کړي دي په پیښور کې مردان کې په کراچۍ خو چې کم کمپیوټر والا ما گیر کو مثال خبره او یاد سره ما کمپیوټر کې صحیح کو السلام علیکم ګران عزتمندو کتونکو زم تاسو قربان ملک شازیب نن راغلو پېښور سیمې ته راغلو پېښور سیمې کې موږ ناسو ډایرکټر ایز پروډوسر اکټر کچکول صاحب سره ناسو ایزه ته راغلو یې سره بلن خبره تر کو انټرویو د وسره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر زیب صاحب خیر دی شکر الحمدلله مې ولډه سیوا شوه تاسو خپل مری ته مری کې موسم څنګه یاره مری موسم خو خوشګوار او خو زبردست بالکل شاور ته چلل نو موسم د من څنګه لګي دلته چې څنګه را لوسافون درې پیره لامبلي دی اورې درې پیرام لامبلي دی خو ګرمي ده مری کې مو ریکارډینګ واو جی حاجی خان کومه ډرامې ریکارډینګ دا زمون ډراما دا عشق کا برجنه حاجی خان او جی ایک افیشل نه ریلیز کیږي او د ارشد خان چینل دی نو بس تقریبا ښه ډراما جوړه شو ښه زبردست شاهد خان دی پکې او سنا یو جنۍ د آرټیسټ هم ده او ماډل هم ده د پنډه اسلام آباد هغه ده پکې اروینه او داسې ورسره حمزه نوخارې دی ورسره امجد دی خالد یاسمین ده نادیه خیال ده شانو یو جنۍ ده ښځه د مور کرکټر کوي د پنډۍ ده هغه ده او تقریبا محمد شیر دی بس دغه کاسټ کوم عثمت اخکاری داسې نور ملګري دی اکرام دی د غزوی دی وسیم ورسره نور ملګري دي نواب دی لکه دغه ټول ملګري دي بس کار هم وکړه څومره ډرامې مې راروانې دي اختر له خو یو دغه ډرامه ما ایز ډایرکټر وکړه سیار احمد د دې رایټر دی دا به اختر له راځي بله زموږ یو ډرامه د اسپرلي په زولنو کې د زیګر صاحب رایټر دی او امجد سید د هغې ډایرکټر دی او نواب او حمزه نوخارې دا د دې پروډوسران دي بس دغه دوه فلمونه کې څومره کار کړی څو فلمونه دي فلمونه هم دوه دي چې د ورکوټي اختر وړوکي اختر کې لاکډاون و هغه ونه لګېدله نو بس هغې اوس پلانینګ داسې کړی چې غټ اختر ته به یې لګوي نو بدماشي د خیال کوه او نوي زخمونه نو خبره به وکړم ستاسو نن سبا د فلمونو زیاتور اوټ شو اوس ستاسو د څو ورځې مخکې مه کولو فرد فلم اوټ شو دې په حق ته ووایه دا څنګه اوټ شو یاره شازیب صاحب مسله دا ده چې اوس د دې مونږ ته پته دا سړی ماړو ژوندی نه پرېښوستو په خبره ورسېږي چا سره چې دي ته څه ویل غواړې د دې چا سره چې دي نو هغې ته زه دا ویل غواړم مخکې ما میسیج کړی دی ما میسیج پرېښی دی او زه وایم چې خدای دې وکړي ټولو سره شته خو چې کم کمپیوټر والا ما گیر کو مثال خبره او یا د سره ما کمپیوټر کې صحیح کو او یا یو سړی بیا دغه کوي نو مهرباني دی وکړي دا ویډیو به ګوري که په دې بیا ما ته کمنټس کوي چې هلکه یا ما سره دی یا بد یې ردې وایي یا دغه کوي دې پېښور اوسېدونکی ماشوم مې پېژني که نر یو د یو پلار نه پیدا نو بیا دې راشي ما ته دې ووایي چې دا دی ما سره دی ما ته څه او که په فرض که په ویډیو ګوري او په ویډیو باندې ما ته هغه کمپیوټر والا یا غلط کمنټس کوي یا کنزل لیکي یا نور څه لیکي نو د هغې هم دغه مقصد دی چې څنګه زما فلم اوټ شو زه چاته څه ویلی نه شم نو داسې ده ته هم څه نه شم ویلو البته که هغه کې څه جز وي لکه پیشي شا یا خبره کوي یا زما په دې ویډیو کنزل لیکي یا غلط کمنټس کوي نو زه هغه ته ریکویسټ کوم چې په پېښور کې اوسېږم چې ماشوم نه هم تپوس کوي ما به ته وښیي چې دقه ځای دی نو بس بیا دې راضي شي دا د دغه خلکو دپاره چې ما مخکې یو شارټ ویډیو دغه کړې وه بالخصوص د کمپیوټر والا پکې ډېرې بدې ردې ویلې که نه چې ما سره دی راشي نو تا سره دی مخامخ راشي یا ما ته ځای وښیه زه به درشم خیر دی نو بهرحال الله دې دوی ته مې هدایت وکړي بس دغه ویلی شو او باقي د دې داسې کار دی شازیب صاحب دا پوره یو ګینګ دی دا د دې پوره کسان دي په پېښور کې هم شته زموږ ملګري هم دي پکې خو لکه خبره داره څه خبرې چا سره ډسکس کول ګوته زه په چا هم نږدم ګوته زه په دغه خلکو اکدمه زما ملګري دي مثال خبره ما سره ښه کیني پاسي ښه ناستي
خو چونکې زما دې شي سره دومره شوق نشته لکه زه مثال ایز پروډوسر ما 3-4 فلمونه جوړ کړي دي خپل که زه تا ته اوس دا ویم چې ما سره دا مه کول اوفر دی نشته ته به نه منې لکه ما سره نشته او خلکو سره شته قربان دي شم چرسي زما خپل فلم دی ما سره نشته دا لکه آرټسټ کې هم را سره نشته اوس مې ورته یو 2-3 فلمونه چې کوم نور هم آوټ شو زه خدای رحم چې دا ما ته د دې هیڅ پیدا نشته پکې د دې هیڅ پیدا نشته دی پکې په خبره ورسېدې لکه چلو زه د یو سړي سره مجبوري وي یا چلو لکه ما تا ته اوسنۍ خبره زه تا ته کوم لکه دغه فلم زموږ خبرې روانې مې پنډۍ کې لا نه و چلېدلې دلته یو سینما والا ما نه کال لاغوستو ما هغه ته 6 لکه روپۍ ویلې نو بهرحال یو خو سړی وادي دي عمده خلک دی والي عمده خلک دی ریلیز کی خو پرابلم دا دی زه یم که فرض کړه دې ته څه انکم کېږي لکه چلو د دې خو څه فایده یې که نه نو بیا زه ورته په خپل یم خیر دی زه ځان نه دی پټ ټیم کې ځان نه دی ریلیز کړي څه فایده خو یې درته نو تاسو ته هم څه فایده نشته زمونږ په تاوان باندې چې کوم خلک خوشحالېږي دا خو احراني ورننګ ولا بس ورکې د چا سره چې فلم مسره شاهزیب صاحب زما د ټولو کتونکو ته هم دغه وارننګ دی زما چې کم سړي سره ما خپل فلم گیر کو کم سړي سره کمپیوټر والے کار سه یو شی به زه ستاسو هغه ټایم کې نه منم چې ته بیا ماته مینتونه کوې چې زه خو غریب سړی یم او ما له خو ډیټا کې راغلی او ما له په دې کې راغلی دا کمپیوټر والا چې کم دی او چا سره دا فلم گیر شو که عام سړي سره مې هم جب کې وکړو تاوان به زه هغه نه لرم چې هغه د کوم ځای نه راوړی بنیادي سړی لا یو کس زما مخې له نه دی راغلی ما کسان په ساده کپړو کې خواره کړي دي په پېښور کې مردان کې په کراچۍ چې کوم سړي سره مه کول اوفر دی فلم راووتو چې د یا ډیټا کې یا د سره ساتلو 400 مسله وه بس بیا هغه ټایم خبرې دي خو بیا هم درته وایم زما تاوان به هغه سړي ته رسي چې کوم سړي سره زما فلم برآمد شو هغه ټایم کې زه بیا دا خبرې نه منم چې یار زه غریب سړی یم 200-300 روپو مزدور یم دا خبرې به نه منم دا ویډیو زه په تورې لکه تاسو ته ثبوت دغه کوم دا نننی تاریخ بیا یو ځل ځان سره ولګي دی نه مخکې ما ویډیو کړی هغه ویډیو ما سره زما کسان خواره کړي دي زما کسانو له لاس له مقصدي سړی نه دی راغلی چې لاس لی راغی زما فلم ټول تاوان به هغه سړي ته رسي بالکل تاسو دې خبره ترې بولې دي چې ما کسان ځای په ځای باندې خواره کړي دي که چا سره دا فلم گیر شو نو سخت نه سخت سزا به ورکول کېږي او جرمانه کوم به څومره خرچې چې زما په دې فلم باندې راغلی هغه به د علم تاسو دې خبره ترې بولې دي او دې سره چې کوم دي زمونږ خپرونه سره ته رسي چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان